په سلامونو مو هرکلی کوم. تاسو ته له شمشاد راډیو تلویزیون څخه ځانګړې مرکه وړاندې کوم. د نن شپې ځانګړې مرکه مو د سوداګریزو خونو له مشر ښاغلي محمد یونس مومند سره ده. تاسو ښه راغلاست وایم خیر راغلاست پروګرام ته. مهرباني صاحب. مومند صاحب، اقتصادي وضعیت څنګه ده په افغانستان کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته معلومه ده چې افغانستان تقریبا 42 کاله جنگ تیر کړی دی. ناخوالې تیر شوي دي په دې ملک کې. د 3 کالو راهیسې هغه آرامش چې د افغانستان خلکو ته لومړی آرامش چې د انسان ته سکون ورکوي هغه امنیت دی. په ډاډمنه فضا کې کار کول دي، په ډاډمنه فضا کې د کوره راوتل دي او په ډاډمنه فضا کې تجارت کول دي. دا زمینه برابره شوې ده. د دوهمه موضوع چې دغه د کرپشن نشتوالی دی. درېیمه موضوع د افغانستان کې د کوکنارو کرکیله له منځه تللې ده. 3 کاله دمخه چې څه وخت چې اسلامي امارت پیروزي ته ورسېدی، د افغانستان اقتصادي تعاملات د ټولې دنیا سره په صفر کې ضرب که زموږ کنټینران په بهر کې پاته وه. خو للالهم نن چې دا وخت 3 کاله تیر شوي دي، موږ په دې وتوانېدلو چې د ټول دنیا سره زموږ ارتباطات شته. هغه که شرق دی، که غرب دی، که منطقه ده، که همسایګان دي، د ټولو سره زموږ ارتباطات ډېر تأمین دي. هم صادرات لرو، هم واردات لرو، او هم هغه اقتصادي تجارتي یا د اتاقو د خلو در مابین چې تعاملات دي هغه تعاملات هم په ډېره یو مومند صاحب، سره له دې چې بندیزونه وجود لري، بیا هم تاسو ویل چې اقتصادي برخه کې دغه کارونه شوي. دلیل څه شي ده چې پرمختګ شوی؟ دوه شیان چې کوي، د افغانستان خصوصي سکتور یو فعال خصوصي سکتور دی او خصوصا د حکومت حمایت په دې کې شک نشته چې د حکومت پوره حمایت ورسره او کار پر مخ دی کې شک نشته چې پر افغانستان باندې څه نه څه غیر عادلانه بندیزونه شته چې د هغو بندیزو په نتیجه کې چې زموږ پیسې کنګل دي او د رسمیت پیژندنې موضوع چې هغه په کاغذي پړاو پاته دی. یعنی که چیرې موږ عمل نګورو، عمل رسمیت پیژندنه تقریبا در 50 زیات سیاسي نمایندګۍ په افغانستان کې وجود لري چې په هغې کې ترکیه دی، چین دی، ازبکستان دی، روسیه ده، قزاقستان دی، ازبکستان دی، د کرغیزستان دی، آذربایجان دی، پاکستان دی، ایران دی. دا ټول مملکتونه دلته عملا خپل کار کوي او هغه ډیپلوماټیک کارونه شروع دي چې دا زموږ لپاره ډېر د خوښۍ او خصوصا د خصوصي سکتور سره هم ښه تعاملات لري. موږ تقریبا پروژه کې چې د کړي وه ټوله په خارجي ډیپلوماټیک اتحادیې اروپا پورې ټوله زموږ هغه په اصطلاح یو سالانه راپور چې موږ درلود یو روژه یو هغه ته دوی تشریف راوړي او موږ دوی ته خپل خصوصي سکتور تقریبا په اړه باندې معلومات ورکوي چې ښه تعاملات سره لرو. ولې بیا هم ضرورت لرو چې د ټولو دنیا سره نور هم ارتباطات ټیټ شي. تقریبا اوس چې زه ستاسو سره خبرې کوم د افغانستان په صادراتو کې ورځ په ورځ افزودي راځي. اخرني د منطقې په سطح تعاملات د دنیا سره تعاملات دا ښیي چې افغانستان انشاءالله ورځ پر مخ اقتصادي پرمختیا راځي. شروع کې د اسلامي امارت چیلنجونه څه وو او اوس کوم فرصتونه رامنځته شوي؟ تاسې په اول سر کې چیلنجونه دا وه چې موږ د پیسو د انتقالاتو سره ډېر جدي مشکلات درلودله. د خصوصي سکتور په مټ باندې موږ وتوانېدلو چې دغه تعاملات خصوصا ډېر اوس یو ښه حد ته رسېدلي دي. ولې بیا هم ضرورت شته چې موږ څنګه وکولی شو چې زموږ د دنیا سره مراودات ډېر سي، انتقالات د پیسې مو په یو ډېر مسؤل او په قانوني ډول سره وسي. دا هم زموږ یو د هغو خواستاو څخه دی. ولې هر هغه څه چې د افغانستان خصوصي سکتور غواړي هغه د ټولو دنیا سره اقتصادي تعاملات غواړي. د افغانستان د ملي اقتصادي ګټو پر منافع ولاړ یو اقتصادي تعاملات موږ غواړو چې د ټولو دنیا تجاران د تاسې هم وسوینئ چې هره ورځ که تاسې د کابل میدان ته تشریف یوسئ، که د امارات څخه طیاره راځي، که د ډیلي څخه راځي، که د اسلام آباد څخه راځي، که د تاشکند څخه راځي، که د تهران څخه راځي، که د سعودي څخه راځي، په هغې کې به تاسې ګډ شمېر، که د ترکیې څخه راځي ګډ شمېر خپله افغانان ووینئ او خارجیان به د هغو سره یو ځای ډېر ووینئ چې دوی راځي او په افغانستان کې د سرمایه‌ګذارۍ دپاره لیواله دي او خپل دپاره انویسټیګیشن کوي، خپل معلوماتونه کوي چې په افغانستان کې څنګه سرمایه‌ګذاري وکړي او څنګه کاروبار وکړي. کومه مسله ده چې خارجي پانګوال دې ته واداره کړي چې باید په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي؟ اولین شی چې دی هغه خارجیان چې دي هغه په افغانستان کې لکه اوس چې مثلا امنیتي ثبات شته، سیاسي ثبات شته او اقتصادي ثبات شته. اقتصادي ثبات په دې شته چې د زما او د یو خارجي کار یو ځای پر مخ شي، مشکلات نشته باندې. سیاسي ثبات شته چې په ټول افغانستان کې یو حکومت دی او یوه خبره ده او مشکلات نشته. تجارتي ثبات په دې دی چې د چا سره زور څوک نشي کولی، هغه څه چې حکومت تا ته خبره وکړي پر هغه خبره در سره ولاړ دی او تا ته د سرمایه‌ګذارۍ زمینه مساعده ده. آینده د افغانستان څنګه بولي؟
زه فکر کوم د افغانستان آینده د افغانستان د خپل خلکو په لاس کې ده. موږ تقریبا راتلونکي سه شنبه تقریبا 2 ورځې بعد په افغانستان کې د صنعت د اونۍ چې د صنعت اونۍ ده او د افغانستان ټول خلک په دې ملي او صنعتي جشن کې برخه اخلي او دا صنعتي جشن به ان شاء الله د افغانستان د صنعت او معدنونو د قرو د اتاق د خاص جوړیږي چې د افغانستان ټول خصوصي سکتور په دې کې ګډون کوي او دا هغه جشن دی چې افغانستان به تقریبا په ډیر کلمو کې د سلو زیات کلمو کې خود کفایي ته رسیدلی دی. یو مثال زه تاسو ته وایم، تقریبا په افغانستان د 280 میلیون ډالر چرګان واردول، اوس دغه مړه چرګان په خوا راتلل، اوس دلته په خپل تازه چرګان دي، تازه فابریکې ډېرې سوي دي، افغانستان په دې کې خود کفایي ته ورسېدی. افغانستان تقریبا د طبابت په څانګه کې راولاړ سو، هغه یو بین المللي په سټنډر جوړ سرټیفیکیټ تقریبا زموږ 4 یا 5 شرکتو واخیستی چې هغه په دنیا کې منل شوی سرټیفیکیټ دی، هغه مهم سرټیفیکیټونه واخیستل. دا مهمه مسله ده چې ډېر یو مهمه مسله ده. افغانستان د اوسپنې په باره کې افغانستان پخوا د زړه اوسپنه صادرول چې په $100 بتلل یا په $120 تلل، هغه هم په قاچاق. اوس افغانستان د اوسپنې یا د سیخ ګول د انګاډر په باره کې دا خود کفایي ته رسېدلی دی چې دا ډېره مهمه مسله ده. هکذا نور په متابعو کې افغانستان خود کفایي ته رسېدل دي، په غیر الکولي مشروباتو کې افغانستان خود کفایي ته رسېدلی دي، هغه څه په نلباب یا پټینګ باک کې خود کفایي ته رسېدل. د کاغذ په باره کې موږ ډېرې سترې فابریکې لرو چې نور هم کار باندې روان دي او شروع کېږي. نو افغانستان آینده تاسو ګورئ چې غټ پروژې په افغانستان کې لکه د ټاپي پروژه، لکه د کوشتیپې د کانال پروژه، لکه د لوی سړکونو پروژه، لکه د ریل پروژه چې پخوا موږ د افغانستان په خط کې به ریل، اوس دغه ریلونه دا تقریبا در خاپه پورې، در هرات تر ښاره پورې رسېږي. کوشش پر دې روان دی چې څنګه د افغان ترانس پروژه پر مخ ولاړه سي. کوشش پر دې روان دی چې افغانستان څنګه وکولی سي په یو نقطه د تواصل یا د وصل بدله سي، هم د جنوبي اسیا در مابین او د مرکزی اسیا در مابین، جمع روسیه، جنوبي اسیا، جمع هند، او څنګه موږ کولی شو چې ایران او چین دلته سره وموښلوي. د واخان کوریډور چې یو د مهمو کوریډورو څخه دی، که چیرې دا کوریډور فعال سي هم به وکولی سي چې اروپا او چین سره وموښلي. دا هم د افغانستان د لارې مهم دي. نړۍ دا درکړې د افغانستان موقعیت او اقتصادي ګټې چې تاسو د چاره مسله یاده کړله. تاسو ګورئ چې د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصادي کمیسیون د هیواد د اقتصادي عالی کمیسیون رئیس جناب محترم اجم الله صاحب محترم او جمله برادر اخوند صاحب او سفر کړی و روسیې ته. دا د نړۍ درک دی چې په افغانستان کې اوس نړۍ یو ښه بستر دی د تجارت لپاره، د ترانزیت لپاره، د انویسټمنټ لپاره او د وصل د منطقې لپاره یو ښه بستر دی. تاسو باور وکړئ تقریبا 4 کاله د مخه په افغانستان کې بسل یا 1.5 موټره ترانزیت و د کاله، اوس تقریبا دا په لزګونو زره موټران تیر سوي دي. ترانزیت دی امن نقطه د ترانزیت لپاره، د تجارت لپاره منطقه ده. موږ د منطقې لپاره د منطقې درک هم د افغانستان د شرایطو د ازبکستان سره موږ یو ښه مناسبات لرو. ازبکستان زموږ لپاره یو پل دی، هم د روسیې لپاره هم د چین لپاره ښه مناسبات. تاسو ګورئ چې صدر اعظمان دلته راځي، د دې خوا څخه هم زموږ لوړ رتبه هیاتان ورځي. نو کوشش پر دې باندې روان دی او دا اطمینان مشترکي د منطقې ملاتړ د افغانستان سره، د همسایګانو ملاتړ د دې شی چې په افغانستان یو باز کو اسلامي امارت بنیادی اقدامات ته څومره توجه لري په اقتصادي برخه کې؟ تاسو ته بهتره معلومه ده چې په تیر 2 هفتو کې تقریبا د برېښنا شرکت د خوا څخه د افغانستان د دولتي برېښنا د شرکت د خوا څخه تقریبا د 6 پروژې پورې 13 جمعه هم په لغمان ولایت کې د محترم اجم الله صاحب برادر اخوند د خوا څخه یو ډېره ښه د المریزه برېښنا پروژه افتتاح شوله. هغه بل هفته په جلال آباد کې و. شاید نور هم دغه غټ پروژه د افتتاح په حالت کې دي. دا زیربنایي پروژې دي. تقریبا د دشتیالوان څخه لین را روان دي، د کابل پر خوا باندې دا هم د سکتور په ملاتړ باندې را روان دي، د افغان انویش شرکت له خوا څخه را روان دي. نور هم دغه پروژې د دې دلالت کوي چې اسلامي امارات زیربنایي پروژو ته حق اولیت. د کوشتیپې کانال یو ډېر عظیمه اګریکلچر دغه زراعتي پروژه ده، په بین المللي سودا زراعتي پروژه ده چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره پر دې باندې کار شروع دی او دا پروژه به وکولی شي چې د افغانستان اقتصاد په نړیوال معیار کې او موږ به وکولی شو د افغانستان د آب و هوا د دې
ضمانت مشترکي چې موږ به وکړو چې د کوچپیکه چې موږ به د روسیې جمع چین جمع نور د دغو لپاره به موږ وکړو چې افغانستان به د سبزیجات یا وچه میوه لنده میوه دا به ټول د هغې خوا څخه کېږي چې دا به ډېر لوی مهم یوه مسله چې په افغانستان کې خلک غوښتنه کوي یا تشویش لري هغه د کار مسله ده د بیکاري له منځه وړل به څنګه وسي که فکر کوم چې د بیکاری مسله یو منطقوي او جهاني مسله ده که تاسې د ایران ګراف وګورئ د پاکستان ګراف وګورئ د ازبکستان د وګورئ د تاجکستان ته وګورئ د ترکمنستان د وګورئ د چین د حتی وګورئ د ګراف مسله ستا په افغانستان کې د بیکاری هم داسې نه ده چې دا اوس د 4 کالو راپدې 3 کالو راپدې خو راپیدا شوی ده پخوا هم خلک د بیکاری د وجې څخه تلل خارج ته د یونان په اوبو کې غرق کېدل اوس هم ولې زه فکر کوم چې کچېرې د ټاپي پروژه عملي سي کچېرې د سمیټو غټ پروژې چې په قندهار او په نورو ولایتو کې کار پر شروع دي دا عملي سي دا د بیکاری کچه که تاسې د پروژه شکل د بیکاری کچه وګورئ د سږ کال پورې تقریبا دا 10% 40% راکښته شوې ده زه تاسو ته اطمینان درکوم چې کال به دا هم نور هم کښته کېږي ولې په یوه ور نسي کولی چې د دې خوا څخه بعضې زموږ همسایګان مهاجر در باندې راټېله کوي او ته دلته هم په هغه اقتصاد باندې چې پخپله د افغانستان اقتصاد تقریبا اوس ټول د افغانستان پر ټکس باندې ولاړ دی چې اقتصاد ورکوي یعنې خلک محصول ورکوي مالیات ورکوي پر دې باندې اقتصاد ولاړ دی که چیرې دغه رقم مهاجر را زیاده کړو بیا هم دا د افغانستان د حکومت یو هغه قابلیت دی تاسو ګورئ تقریبا 2 ورځې د مخه د پیښو سره د مبارزې لوی رئیس جناب محترم الحاج ملا نورالدین ترابي اخوند د قندهار او وزارت ریاست او جمع د لوی کندهار خصوصي سکتور په پیشادو دی وکولای شوی چې هغه خلک چې زیانمن شوي وو په ور کې مالونه سوځل شو د جناب شیخ صاحب حفظه الله د خاص هدایت په اساس باندې هغه ته کومک وسو او د هغو تجارانو ته چې کومک سوی د ریواندازي پر دې ته پیسې ورکړل تقریبا د 200 میلیون افغانۍ په لګښت باندې د دې سره کومک وسو دا هم هغه زیربنای پروژه ده افغانستان حکومت اوس نه غواړي چې خلک دې بیکاره کړي کله بیکاره وای نو خو ته ول چې ورور مال دې په خپل راوړي په خپل وسوځل سمنګردا نور هم روان دي لکه په هرات کې د هیواد په شمال کې په قندوز کې ورلګېدلی او په شمال کې ورلګېدلی د دې لپاره هم مشخص پیشادونه سوي دي او ان شاء الله هغه به هم موږ انتظار وباسو چې د خاص برسي بیکاری نه منځي دا سې دي چې موږ به دا ودرک موږ به د بیکاری پر ضد باندې مبارزه کوو کوشش وکړو سیمې او نړۍ په غوښتنو کې چې تاسو ډېر سفرونه لري دوی غوښتنې څه د افغانستان په تړاو روحیه اوس څنګه ده افغانستان خصوصي سکتور همیشه هغو پوښتنو ته جواب کوي چې هغه په اقتصادي تور کې موږ نه غواړو چې په اقتصادي برخه کې نظر په اقتصادي برخه کې دی داسې چې زیاتره د دې د بانکو خبره کوي او دغه نور چې مثلا چې باید موږ رسمیت پیژندنې ځای شي ولې اوس خلک در هغه مرز راوښتي دي اوس هغه ته نه ګوري افغانستان په دې پوهېږي چې که چېرې زه ودې ته متاله سم چې دا به نو رسمیت پیژندنې یا دا به شي غټې کمپنۍ به تاسې وګورئ په آینده نږدې کې چې انشاءالله تقریبا 3 میاشتې بعد چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نمایشګاه هلته به د دنیا په سطح به غټې کمپنۍ اشتراک کوي د دنیا په سطح به غټو تجارتونه خارجي کمپنۍ به په دې نمایشګاه کې اشتراک کوي دغه اوس یو ډېره غټه کمپنۍ ده نوم یې په دې خاطر نه اخلم چې دغه سره دی د پخپله د محترم جمله برادر اخوند صاحب په تشویق باندې هغه کمپنۍ شاید افغانستان ته راسي ډېره یو غټه کمپنۍ ده چې هغه کمپنۍ چې شاید دا اول ځل په افغانستان کې هغه خپل کار شروع کړي چې د افغانانو سره ګډه کمپنۍ ده او دا به انشاءالله تاسو ته یو سرپرایز وي د خیر انشاءالله اولین اعلان تاسو د دغه غټې کمپنۍ په افغانستان د دغه غټه کمپنۍ داسې چې پخوا به د دې پیکینګ یا ټوله شان چې دا به په خارج هیواد کې کېدله دا به اوس دلته تقریبا لږ کارګر چې دا به تقریبا 500 نه پورته کار پیدا کړي دلته له افغان پانګوالو سره تاسو ګوري څوک چې د باندې دي دوی څومره تشویق شوي چې باید راسي زه فکر کوم چې افغان پانګوال هم موږ تشویق کوو موږ ټوله کوشش کوو چې په افغانستان کې د سرمایه ګذاري بستر دغه هم ډېره وارسي دغه اوس هم چې موږ تاسو سره خبرې کوو د تقاضاوي د سرمایه ګذاري لپاره ډېرې دي هغه زیربنایي پروژې چې ما ته د مخ ویل چې د برق رسیدل ټولو پروژو ته ټولو فابریکو ته دا اوس هم د برق د کموالي او څه ستونزې شته ولې موږ بیا هم کوشش کوو چې د برق ستونزه در هر اندازې پورې چې حل سي او د افغانستان خلک وکولای شي زیربنایي پروژو ته ډېر لاسرسی وکړي او څو موږ نه غواړو چې د یو چا کار هلته هم ودرېږي او دلته هم بیا راسي بیا نه نو په تدریج سره افغان سوداګر هم را روان دي خارجي سوداګر هم را روان دي او انشاءالله دا به د افغانستان په اقتصاد کې مهم رول ولوبوي بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ ولې باید
پانګوال په اوس وخت کې په افغانستان کې پانګونه وکړي؟ تاسو ګورئ دا که زه سرمایه ګزاري کوم که بل افغان سرمایه ګزاري پکې دا باید پر خلکو باندې احسان وانه چو. دا زموږ د خلکو خدمت دی. که دلته ټول غټ بانکونه دي که غټ شرکتونه دي ټولو د افغانستان د خلکو هغه اعتماد چې په دې کړی دی، یعنی کما یو شی د خارج رانیول دی افغاني را سره نیول دی ما ګټه کړې ده زه باید دلته سرمایه ګزاري وکړم. دا زموږ یو اسلامي ایمانی او وجداني وظیفه ده چې باید دلته سرمایه ګزاري وکړو. دا یوه خبره ده. او بل د تاسو چې په اوسني شرایطو کې بهترین بستر اوار دي د سرمایه ګزاري لپاره. حکومت چې خبره کوي ما تاسو ته د درو څلورو فابریکو دغه درکې مثال درکې چې دغه فابریکې سته چې په افغانستان کې دغه سرمایه ګزاري کې او ګټه هم او کاروبار هم در په خوا په پرتله ډیر شوی دی چې دلته یو اعتماد شوی دی. ودته ویل شوی دی چې تاسو سره موږ دغه کومک د خارجي واردات په مقابل کې دا تاسو سره دغه کومک نو لهدا هغه تشویق شوی دی او خپل سرمایه ګزاري ته نور هم دوام ورکړي. د حکومت کله چې تاسو ناستې لري ژمنه پانګوالو ته څه شي ده؟ د حکومت ژمنه دغه ده لکه د تاسو چې په ټلویزیون کې اورئ موږ ته هم دغه کوي چې تاسو د سر مال او د سرمایې تحفظ موږ کوو. خوشحاله یاست؟ در ډیره حده پورې نه خامخا په حکومت کې په بعضې مشکلات کې به ستونزې موږ دلایل وایو موږ د هغو سره استدلال کوو چې په مالیاتو کې دا ستونزه ده په بل کې دا ستونزه په مالیاتو کې موږ تقریبا 6-8 دغه اخیستي دي مافیتونه اخیستي دي تقریبا په تېرو 4 کالو کې چې هغه په ډیرو ځای کې نور هم پاخته یو چې هم په مالیاتو کې ساده سازي راسي او هم دغه مالیات زموږ چې په صحیح ډول راټول سي. څه وخت چې ساده سازي راسي په مالیاتو کې د هغو په راټولونه کې ډېره اسانتیا رامنځته کېږي. تفاوتونه څه دي د پرون او د نن؟ زه فکر کوم تیر حکومت یا کراسو خو چې د رهیر اندازې پورې چې دغه رانسي زه فکر کوم چې په زمینه لکه اوس چې مساعده ده دومره زمینه نه وه برابره. زمینه اوس برابره ده. لکه ما یو شی تاسو ته وویلي مثلا چې زړه وسپنه به په د قاچاق مخنیوی نه کېدل. دلته چا نه سوی کولی چې پر یو ښه فابریکه باندې دی سرمایه ګزاري وکړي او چون تاسو ته بهتر معلومه که تاسو د دې ځای تلل غزني ته نو پر لارې به غزني ته تاسو ته خامخا مشکلات پیښېدل. تاسو در پکتیا پورې تلل پر لارې مشکلات درته پیښېدل. اوس خو دا مشکلات حل شوي دي. یعنی د امنیت شتون د ټولو هیوادوالو دپاره او د خارجي سرمایه ګزارانو دپاره دا د دوی د سرمایې تضمین کوي. نن افغانستان څومره دا ایجابوي چې باید هر وګړی د افغانستان خپل مسؤلیت د وطن د آبادي په خاطر ترسره کړي؟ اولین مسؤلیت د افغانستان د افغانانو د خلکو دا دی چې یو خو باید دا وکړي چې خپل ملي صنایع تقویه کړي. هر هغه شی چې په افغانستان کې تولیدیږي هر هغه شی چې په افغانستان کې تولیدیږي هر هغه پیداوار چې زراعتي پیداوار دي د هغو څخه باید د افغانستان ټول خلک استفاده وکړي. دا یو د زنځیر کړۍ ده. موږ کولی شو چې په خپل اقتصاد تقویه کړو. بالمقابل می هغه څوک چې تولید کوي هغه څوک چې په اصطلاح زراعتي پیداوار تولیدوي د هغو څخه مهم دا ارزو ده چې معیاري شکل باندې پر معیاري شکل باندې با کیفیته جنس و جامع ته تقدیم کړي څو د خلکو اعتماد نور هم ترلاسه کړي. پانګوال په کومه روحیه باندې په افغانستان کې کار کوي؟ د دې انګیزه باید څه وي؟ زه فکر کوم اوس انګیزه دغه ده چې ټول خلک که د افغانستان شمال ته ولاړ شي که جنوب ته ولاړ شي که غرب ته ولاړ شي که شرق ته ولاړ شي ټوله په دې انګیزه کې باندې کار کوي چې زه باید خپل وطن جوړ کړم د خپل وطن تولید په خپل وطن کې باید تولید وکړم د خپل وطن د اجناسو څخه باید زه استفاده وکړم د خپل وطن دوا باید استعمال وکړم د خپل وطن ډاکټر د خپل وطن د هغو مزایاو څخه باید ګټه وکړم چې الله پاک پر موږ باندې لورولي دي. او اوس هم چې د اسلامي نظام او یا د اسلامي امارت د خدمتونو یو نمونه ده. د اماراتو په ویزو که بحث وکړو دغه مسله چیرته رسېدلې؟ تاسو ته بهتر معلومه ده تقریبا چې 4 میاشتې یا 3 میاشتې دمخه د افغانستان د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر جناب متقي صاحب هلته سفر درلودی او موږ د ده څخه د زړه کوم مننه کوو چې هغه همیشه د افغانستان خصوصي سکتور په خپلو سفرو کې کړی دي چې لازم وي. نو موږ په هغه سفر کې موږ ورسره ملګري وو د اماراتو په ویزو کې. موږ بیا یو ملاقات جناب متقي صاحب سره په جلاو د وزیر صاحب محترم تجارت
تجارت د امارات سره وو او زموږ مین صاحب د وزارت تجارت د خو چې موږ هغه موږ ته اطمینان راکړ بیا دوی موږ چې تاسو د سکتور با سکتور سره کړی بیا موږ د خصوصي سکتور سره مجلس شروع کړ او د دې د خصوصي سکتور سره مخبل مجلس ته ادامه ورکړه د دې مجلس په نتیجه کې موږ کوشش کوو چې زموږ بل سفر هم شاید امارات ته وي د خصوصي سکتور څخه چې هلته هم د دې هم د اقتصادي چارواکو سره چې ویزې پاړه لري لکه د وزارت اقتصاد سره د دې سره ملاقاتونه ولرو او د افغانستان د خصوصي سکتور چې یو منل شوی سکتور په خصوصي سکتور په جهان کې دی چې یو داسې د افغانستان خصوصي سکتور داسې کیس په ټوله امارات کې نه لري چې هغه مشکل زاویه مشکلات جوړ کړي نو لهدا موږ هم کوشش دا دی چې نور هم د ویزو په اړه کې اسانتیا راوستل شي تاسو دا پښتنه پر ځای ده د امارات په ویزو کې موږ مشکلات لرو دغه سفر چې موږ کوو ان شاء الله به تاسو سره غټوله جزئیات د مشکلاتو د حل لپاره کوشش کوو د اطمینان به ان شاء الله تاسو درکو چې کوشش وکړو د مشکلاتو د حل کولو کې تاسو کله خصوصي سکتور سره د اماراتو ناسته وکړه خبرې په چی شي باندې هغوی څه وکتل تاسو څه وړاندې کړل هغه خو داسې دی چې شاید د بعض دغه موږ د افغانستان په هکله هغوی ته اطمینان ورکړي چې د افغانستان خصوصي سکتور یا د افغانستان د تجارت او سرمایه گذاري پانګونې خونه دا د 93 کاله د مخه یو اداره ده اوس هم پر هغه ټول تشکیل باندې پر هغه ټولو پخواني خصوصیاتو باندې چې دا یو اقتصادي ملي اداره ده کار کوي د تجارانو د خدمت لپاره موږ خپل راپور کوي او د دې هم په دې باندې ټوله دنیا نه یوازې امارات متحده عربي په دې باندې کې په افغانستان کې د امن فضا حاکمه ده او خلکو ته د کار زمينه برابر ده ګډ کار تاسو پانګوالو او د اسلامي امارات څه شي ده مشترکه ژبه چې تاسو لري په کاري ساحه مشترکه ژبه زموږ لپاره اول د افغانستان لوړې ګټې تاسو هم د یو ځوان افغان په صفت ماته هم د یو افغان په صفت باندې موږ ته د افغانستان لوړې ګټې مهمه دي چې په هغه لوړو ګټو کې زموږ اولین زموږ اسلامي ارزښتونه دي زموږ ملي ارزښتونه دي زموږ کلتوري ارزښتونه دي او زموږ ملي تمامیت ارزي ارزښتونه دي دا زموږ ګډه ژبه ده د افغان په صفت باندې او د یو تاجر په صفت باندې دا زموږ ملي ارزښتونه دي د سعودي او د افغانستان روابط که تاسو په اقتصادي برخه کې زه فکر کوم د سعودي او د افغانستان روابط سعودي تاسو وګورئ د افغانستان د یا د نړۍ د مسلمانانو قبله ده او لله الحمد چې سفیر صاحب تشریف راوړی دي او تقریبا موږ د سفیر صاحب سره یو ډیر ښه ارتباطات لرو هم د افغانستان د وزارت خارجه په وساتت باندې موږ د هغو سره ملاقات کړی دي او د ملاقات په نتیجه کې ان شاء الله موږ ته اطمینان راکړی دي چې پر یو څه باید موږ کارو ته ادامه ورکړو چې څنګه وکولای شو چې د سعودي سره زموږ راکړه ورکړه اوس موږ سعودي ته صادرات لرو هم د کراچي د لارې څخه هم د هوا د لارې څخه صادرات لرو هم د هغوی څخه واردات لرو ولې دا واردات په هغه اندازه نه دي چې زموږ توقع ده موږ باید د هغو څخه باید داسې خرما راوارد کړو منظمه خرما باید راوارد کړو په کانټینرانو او دلته د سیمې هیوادو ته چې افغانستان پر یو مرکزي نقطه کې واقع لري باید موږ دا ایکسپورټ کړو بیرته مرکزي اسیا ته او نور هیوادو ته باید دا سپورټ کړو موږ کوشش کوو چې سعودي عربستان چې د نړۍ د مسلمانانو قبله ده یو شتمن اقتصادي هیواد دی موږ غواړو چې خپل روابط یوازې داسې نه د سعودي سره په منطقې سره د همسایګانو سره او د ټولې دنیا سره سعودي د افغانستان لپاره څه شي کولی شي زه فکر کوم چې سعودي د افغانستان لپاره هلته په شتمن سوداګر وجود لري شتمن سرمایه گذاران وجود لري د دې تقریبا د دې د حکومت د جوړېدو څخه د په سرمایه گذاري کې ښه تجارب لري موږ به د دې د تجاربو څخه باید کار واخلو چې زه په افغانستان کې د پانګونه وکړم هغه څه چې باید کړی وای کړی دي تر اوسه پورې په دغه درېیمو کلو در اوسه پورې په درېیمو کلو کې دی هغه خپل هغه کومکونه چې کوي هغه کړي دي خو زه فکر کوم چې یو هغه د حکومت تمام تعاملات هم باید یو لږ نه کې ډیر سي زه فکر کوم ان شاء الله چې انتظار به وباسو د افغانستان خلک یو به حوصله خلک دي او کوشش کوي چې د حوصلې څخه کار واخلو چې ټول دنیا راس په افغانستان د نږدې څخه وګوري او خپل اطمینان حاصل کړي له ایران سره څنګه دي اقتصادي روابط موږ خو د افغانستان تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان خصوصي سکتور د خپل ټولو همسایګانو سره د افغانستان
پر ملي اقتصادي منافعو ولاړ ښه تعلقات غواړي. ایران هم زموږ یو نیک همسایه دی چې همیشه د افغانستان سره په هر نوع شرایطو کې خپل کاروبار کړی دی او د کاروبار په نتیجه کې موږ د هغو څخه مفادات ترلاسه کړي دي او موږ هم ولې دې کې شک نشته چې زموږ صادرات او د دوی واردات ډېر فرق سره لري. موږ تقریبا د 2 میلیارډو په شاوخوا کې د دې څخه واردات لرو، په مقابل کې موږ تقریبا د 14 یا 18 میلیونو په ارزښت موږ صادرات لرو. په دې باندې بحث روان دی. د تېره میاشت هلته ایگزیبیشن و، په هغه ایگزیبیشن کې موږ دا خبره وکړه چې دې شیانو ته باید جدي توجه وشي. اسانتیا څه رامنځته شوې په صادراتو وارداتو کې؟ فکر کوم چې اسانتیا موږ هم رامنځته کړې ده. دوی ته زموږ صادرات پر دوی باندې ډېر سوي، زموږ ترانزیت پر دوی باندې ډېر سوی دی، تقریبا 140% افزود سوی دی. موږ د دوی د بنادرو څخه کار اخلو او استعمالوو یې، که چابهار دی که بندر عباس دی، د دې څخه موږ کار اخلو او استعمالوو یې. په بعض وخت کې موږ لږ شکایت د کرایو د لوړوالي څخه لرو. ارزو مو دغه ده چې په دې کې هم ایراني مسؤلین باید دې ته توجه وکړي او د افغانستان د ترانزیت باید لکه اوس چې ګوري تر دغه هم باید ډېر امکانات ورکول شي. څوک ډېر ضرورت لري افغانستان د ایران اقتصادي برخې ته که نه ایران افغانستان ته؟ زه فکر کوم پر ضرورت به خبرې نه کوو. موږ به دا وایو چې موږ د ګډ کار په نتیجه کې کولی شو چې د دواړو هیوادو خلکو ته کار وکړو. دواړه موږ مسلمان ملتونه یو، د دواړو ملتونو لپاره باید موږ کار ته ژمن شو. ضرورت چې بیا مجبوره کېږي دواړه خواوې باید هغه څه موږ به داسې نه وایو چې څوک ضرورت لري څوک نه لري. تاسو ته بهتره معلومه ده د افغانستان د زعامت په ویناو کې د افغانستان د مشرتابه یا د زعامت په ویناو کې همیشه دا راغلي چې د ټولې دنیا سره یو نیک تعامل غواړي او پر خپلو هغه اقتصادي پر خپلو ملي منافعو او اسلامي منافعو ولاړ یو مناسبات غواړي. نو موږ هم د افغانستان د یو وګړي په صفت او د سکتور د استاذ په موږ هغو مشترک هغه هدایات موږ ژمن یو او د هغه هدایت ملاتړ کوو. د پاکستان او د افغانستان مثلا په اقتصادي برخه کې ستونزې موجود وي، دا وارد سوي که شته؟ د فکر کوم د افغانستان او د پاکستان په مابینځ کې څنګه چې زموږ کاروبار ډېر دی، زموږ صادرات ډېر دي، نو خامخا او 2400 کیلومتره سرحد سره لرو، نو خامخا په دغه وخت کې بعضې کوچني ستونزې هم رامنځته کېږي. موږ غواړو بیا هم نه یوازې د پاکستان سره، زموږ د خپلو ټولو همسایګانو سره نیک او حسانه روابط غواړو او بالمقابل تقاضا هم د هغو څخه هم ده چې زموږ سره هم نیک روابط کوي. متاسفانه چې په 3 کالو کې موږ بعضې مجالس کړي دي چې د هغو مجالسو بعضې هغه پرېکړې سر ته نه دي رسېدلي او پر هغه خپل تعهداتو باندې درېدلي نه دي. ارزو مې ده چې زموږ همسایګان هم هغه تعهدات چې په نظریه کې باید په عمل کې باید هغه هم تطابق کړي. تجارانو ستونزې څه شي دي له پاکستان او د افغانستان ترمنځ په هغه اموالو کې راځي؟ زموږ په خوا زموږ ترانزیت تقریبا 100% د ترانزیت د پاکستان د لارې د کراچي پورټ موږ یوزوي یا مو استعمالوي. اوس دا تقریبا 4% یا 15% راکم شوی دی. هغه د دې په خاطر چې دا عجوله په اقتصادي چارو کې یا د افغانستان پر اقتصادي محمولو باندې پر تجارتي او پر ترانزیت محمولو باندې عجولانه تصمیم نیول د دې سبب سول چې د پاکستان د خوا څخه کار واوړي او بل نور بنادر ته د افغانستان چې موږ پر هغه بنادر مال وړي. ارزو مې دغه چې دغه سي عجولانه تصمیم د یو داسې پارټنر ملک سره چې د دوی اقتصادي شریک دی، زبانی شریک دی او ترانزیتي شریک دی، د دې لپاره باید عاجلانه تصمیم ونه نیول سي. د منطقې ټول نقصانات او د منطقې ټول مفادات باید په نظر کې ونیول سي. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. کومې ژمنې وي چې هغه نه دي عملي سوي چې باید پاکستان عملي کړی وای په اقتصادي برخه کې؟ تقریبا 3 کاله مخه د افغانستان د صنعت او تجارت وزیر جناب شاغلی عزیز صاحب سفر وکړ. هلته زموږ سره ژمنې وسولې چې اپټا قرارداد چې د افغانستان او پاکستان تر مابین یو مهم قرارداد دی، په هغه کې به موږ داسې کوو او موږ به تاسو دلته ساحه درکوو، تاسو ته به کرسټاپینګ به تاسو کولی شئ چې پر تاسو باندې ډیټنشن را نسی یا کنټینري جریمه نسی، تاسو بل خپل مال خالي کوي او بیا به دا ځي. خو دا غوړسته یو په اقتصادي چارو کې یو عاجلانه تصمیم ونیول سو چې 3 ایسارو یا هغه حکومتونه چې د افغان ترانزیت پر ضد باندې هغه ایشوس ولا هغه افغان سوداګر ته په 100 میلیون ډالر تاوان ورسوي. د افغانستان سوداګر مجبور سول چې نور لارې استعمال کړي. دا هغه وعده وی چې پر تعهدات باندې ونه درېدل. ارزو مې دغه ده چې دغه سیمه ته یا دغه ترانزیت ته باید ډېر د قدر پسترګه وکړل شي چې په پاکستان کې خلکو ته کار پیدا شوی په ډېر یو مهم ترانزیت و د پاکستان په باره کې.
دغه اوس پلا چې هم تاسې د هند او د پاکستان په منځ کې چې کم کړکۍ چې په دې کې افغان سوداګرو ته تاوان ورسېدی. زموږ مالونه ولاړو په واګه کې تقریبا 25 ورځې 10 ورځې مالونه ودرېدل چې بیا د ډیرو تلاشو وروسته چې د افغانستان د پاک افغان جوینټ چمبر د افغانستان د سوداګري او پانګونې خونه په دې کې وتوانېدل چې دې ته د پای ټکی کېږدي. بدیلونه څومره رامنځته شوي چې نور باید محتاج نه یو هیواد ته؟ موږ غواړو چې موږ د بدیلو خبر ډیر نه کوو. موږ غواړو چې اسانتیا رامنځته کېږي. موږ غواړو چې اسانتیا رامنځته شي. زموږ لپاره کراچي هم یو مهم بندر دی. زموږ لپاره بندر عباس هم یو مهم بندر دی. زموږ لپاره حیرتان هم یو مهم بندر دی. زموږ لپاره شیرخان بندر هم یو مهم بندر دی. زموږ لپاره اقینه بندر هم یو مهم بندر دی. زموږ لپاره اسلام کلا، تورغونډۍ، نیمروز، ملي افتادو دا ټول زموږ لپاره هغه مهم بنادر دي چې موږ غواړو چې د دې بنادرو څخه ټوله دنیا ته صادرات ولرو او ټوله دنیا څخه واردات ولرو. دا اسانتیا ټوله بنادر زموږ وسپاله دي. موږ نه غواړو چې د هیڅ همسایه سره زموږ مناسبات خراب شي. غواړو افغانستان خو سکتور دا غواړي چې موږ غواړو چې د ټولو ملک د ټولو همسایګانو سره یو منظم اقتصادي، ترانزیتي، تجارتي ګټه سرمایه گذاري تعاملات ولرو. پخوا دا مشکل و چې که به یوه خواته مشکل پیدا سو بیا به لارې نه وي. اوس دغه اسانتیا شته چې کومه دروازه تړل کېږي بله شته. لله الحمد تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا څو ورځې تاسو شاهدان یاست چې لارې بندې سولې او د لارې بندي شو دا مشکلات رامنځته کړه. چې لارې بندې وي ولې په افغانستان کې یو شی هم پروژه کې لار بنده سوله. تاسو وګورئ چې په افغانستان کې هیڅ یو روپۍ هم لوړ شوی نه دی. دا د دې ښکارندویي کوي چې افغانستان بدیلې لارې لري. ولې موږ نه غواړو چې بدیلې لارې ولرو چې زموږ یوه لار د هیڅ همسایه سره یو ساعت هم وتړل سي او یا زموږ د هغه بنادر څخه استفاده ونه کړو. د هند د افغانستان اقتصادي برخه کې څه یو بل سره کولی شي؟ لکه ما چې تاسو ورته ویل په همسایګانو کې زموږ پاکستان یو مهم او پیاوړی شریک دی او ایران مو پیاوړی شریک دی په اوله درجه کې. هند بیا په منطقه کې زموږ لومړی درجه شریک دی او موږ هغه ته په ډیره کچه وچه میوه تقریبا د 200 میلیونو ډالرو پورې موږ وچه میوه واستو د هندوستان ته. هند زموږ یو پیاوړی اقتصادي شریک دی او همیشه موږ کوشش کوو چې د هند سره زموږ تجارتي ارتباطات د بیا هم د ټولې دنیا سره د همسایګانو سره په منطقه کې د افغانستان پر ملي منافع ولاړ اقتصادي تعاملات ولرو. اوس څنګه دي دغه روابط اقتصادي؟ اوس خو اقتصادي روابط تقریبا تګ راتګ هم لږ شروع شوی دي. ولې ارزو مې دغه ده چې د منطقي هیوادونه باید افغانستان ته د یو مستقل هیواد په سترګو وګوري او د دې هغه اندېښنې باید دا نه وي. موږ د افغانستان یو مستقل خصوصي سکتور او کوشش کوو چې د ټولو دنیا سره ښه روابط غواړو. نو په دې لحاظ مې د نورو مملکتو څخه هم ارزو ده چې د افغانستان شرایط د اوسني شو شرایط ته په کتو سره د افغانستان سره خپل تعاملات د سره پیل کړي او اقتصادي تعاملات ته ډېره توجه وکړي. د ازبکستان او ترکمنستان بیا تر کازانه پورې دغه هیوادونه څنګه دي له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې؟ ګورئ په ازبکستان د افغانستان سره هم ګډ فرهنګ لري، ګډه شریکه پوله لرو او ازبکانو سره هم په ټول د تاریخ کې موږ د دې څخه هغسې یو کار نه دی لري چې سړی ووایي چې دا کار د افغانستان په خلاف یې کړی دی. او هلته یو ډېر لوی مشترکات چې موږ لرو دي د ټول عالم اسلام سره. هغه د امام بخاري صاحب رحمت الله علیه مرقد چې هلته تشریف هلته دی موجود دی هغه دی او د امام ترمذي صاحب علیه الصلاة والسلام. موږ د دې سره ډېر مشترکات لرو. ولې ترکمنستان ازبکستان په دغه څو کلو کې د افغانستان سره هغه خپلې په پولو کې مشکل نه دی پیش کړی، اسانتیاوې رامنځته کړي. په ترمیز کې یو ګډ تجارتي سوداګري مارکیټ دی. موږ هم کوشش کوو چې دې خواته هم یو ګډ تجارتي مارکیټ جوړ کړو او څنګه وکړو چې د دې مارکیټ څخه په ښه توګه استفاده وشي. ترکمنستان څنګه؟ ترکمنستان هم او د ازبکستان په باره کې مې ازبکستان زموږ سره د دنیا دپاره یا د روسیې دپاره د چین دپاره د قزاقستان سره زموږ مناسبات هم د ازبکستان سره هم د قزاقستان سره هم د روسیې سره هم د چین سره دا ټوله جوړ دي او هیڅ مشکلات نه لري. ترکمنستان هم یو دغه هیوادو څخه دی چې په ټول د تاریخ کې موږ هم د دې سره ګډ فرهنګ لرو، د غالیو ډېر ګډ فرهنګ لرو او زموږ ټوله سوختي مواد چې دي هغه دغه دي کاغه د تیل دي او ډیزل دي دا ټول شان د ازبکستان څخه واردات لرو او ډیر نیک او حسنه روابط لرو او کوشش هم کوو چې دغه هم د روابط نور پیاوړي شي. تاجکستان سره څنګه ده؟ د تاجکستان په اړه بیا نظرونه دا دي چې په هغه کچه چې توقع کې دوی همکاري نه کوي.
زه دغه اوس کیسه ته کوم تقریبا 2 میاشتې مخه موږ د تاجکستان د وزیر تجارت په نمایشګاه کې سره برابر سو تباور وکړ درګور د زموږ سره ډیر ښه محبت او دغه هم وکړي نو موږ سره ودرېدل ان شاء الله کوشش روان دي د سوداګرۍ د خونې هم چې موږ د سوداګرۍ د خونې سره ارتباطات ولرو او نور هم ان شاء الله موږ چې د دې د نظریات واورېدل د دوه تقارات سره د هم ژوند چې د افغانستان سره خپل تعلقات په ډېر نږدې راتلونکي کې د تلیواله چې د افغانستان سره ښه تعلقات ولري. څومره د دوی په ګټه د اقتصادي روابط له افغانستان سره؟ هر هیواد چې د افغانستان سره په اوسنی وخت کې خپل تجارتي تعاملات په لومړي سر کې شروع کړي دغه ګټه به ډېره ولې؟ چون افغانستان یو دست نخورده هیواد دی په معدنیاتو کې په ترانزیت کې د ازبکستان لپاره زموږ ترانزیت که دی پر بل لار باندې هندستان ته مال استوي یا بل خواته استوي نو دا په میاشتو وځي که د افغانستان د خوا څخه دی کار کوي په 4 ورځو کې د مال ډیلي ته رسیږي. چین د اقتصاد په برخه کې له افغانستان سره څه کړي دي؟ چین هم د افغانستان یو یا د نړۍ په کچه یو لوی اقتصادي هیواد دی او د افغانستان سره پوله لري او سرحد لري. زه فکر کوم د چین د ویزو ورکول په ډېر ښه صورت سره زه مننه کوم د چین د سفیر څخه او همچنان مننه کوم د پاکستان د سفیر صاحب څخه د ایران د سفیر صاحب څخه د ازبکستان د ترکمنستان د ټولو همسایګانو د سفیرانو څخه د زړه کوم مننه کوم چې د افغانستان سره په ویزو کې ډېر ښه تعاملات لري او اوس هم دا شروع دي. ولې چین چې دی د چین زموږ لپاره ډېر مهم دی چې زموږ دغه څخه ډېر خام مواد راځي او موږ د چین څخه د 1.5 میلیارډ راکړه ورکړه لرو چې زموږ تقریبا جلغوزه هلته ځي او نور په وچه میوه مو ان شاء الله چې دی اوس پر بعض شانې باندې تعرفې سپر کړي دي هلته روان دي. د چین سره تعاملات داسې دي چې چین د دنیا اوس د اقتصاد په اړه کې یو حقیقت دی. روسیې سره په اقتصادي برخه کې روابط یا راکړه ورکړه اوس باید په ډالر په ځای د دې په پیسو د دواړو څنګه دا اقدام؟ فکر کوم دا به د افغانستان اقتصاددانان په دې کې بحث کوي خصوصي سکتور په دې کې بحث کوي چې دا وڅړي چې په دې کې زموږ مفادات څونه دي د افغانستان نقص چې دی ګټه چې شته. زه فکر کوم چې دغه وروسته پر دې فیصله وشي جناب وزیر صاحب تجارت ته دې په باره کې خپل څېړنې او دغه کې شاید خصوصي سکتور سره به هم شریک کړي دغه در شریکېدو وروسته به بیا تاسو ته معلومات درکړو چې په دې کې موږ څنګه کولی شو چې خپل اقتصادي تعاملات جوړ کړو. روبل په ګټه ده که ډالر؟ زه فکر کوم ډالر یو بین المللي کرنسي ده او څه وخت چې مجبوریت وي د ډالر کمبود وي شی وي دا د دواړو هیوادو په خپل تعاملات پورې اړه لري چې څنګه کولی شي د خپل تعاملات په روبل باندې ډېر ښه پرمخ بیولی شي په افغانۍ پرمخ بیولی شي او که په ډالر پرمخ بیولی شي په بله کرنسي پرمخ بیولی شي. کوم هیوادونه په دغه مسله کې غواړي چې باید په دغه خپلو پیسو باندې راکړه ورکړه؟ زه فکر کوم د افغانستان او د روسیې په معامله کې په دې خو نورو ملکو ته اجازه نشته. دا خو یوازې په افغانستان او روسیه باید په دې کې خپل هغه اقتصادي منافع وګوري چې په کوم کې زموږ اقتصادي منافع دي چې پر هغه باندې اجرات کړي. د روسیې او د افغانستان اقتصادي راکړه ورکړه په اوس کې څنګه دي؟ ډېر ښه روانه ده. دا په دې 20 ورځو کې چې زه تاسو ته وایم تقریبا زموږ د تیلو د دې څخه واردات تقریبا په اصولو کې 30% اضافه شوي دي. پانګوال علاقه د کوم هیواد سره لري چې باید صادرات او واردات ولري؟ د هغه هیواد سره چې هلته یې ګټه وي. نن د افغانستان ګټه په کوم هیواد کې ده؟ د افغانستان ګټه په هغه هیواد کې ده چې هغه موږ ته د زموږ د وارداتو دپاره زموږ د صادرات دپاره یو ښه ارام بستر وي. نن پانګوال کله چې یو څه واردوي دوی په کومه انګیزه باندې زیاتره انتقادات پخوا دا و چې بې کیفیته مواد باید رانسي دغه مسایل څومره توجه ورته کیږي؟ د بې کیفیته موادو په برخه کې د سټنډرډ ملي اداره وجود لري او هر شی چک کیږي د بې کیفیته موادو په باره کې. نو ان شاء الله هغه مې د ملي سټنډرډ اداره هلته موجود لري او هغه کولی شي چې د هغو سره په تماس کې که کوم شی بې کیفیته راځي. ولې زه فکر کوم چې ټوله شیان اوس چک کیږي او د هغه وروسته جامع تکمیل. ناسته ولاړه مو څنګه د اسلامي امارت له چارواکو سره د پانګوالو؟ زموږ داسې دی چې موږ پر حسب ضرورت ده حسب ضرورت که موږ ضرورت ولرو وخت اخلو او د هغو سره خپل پر هغه لاسرسي کیږي؟ ولا در ډېره حده پورې کیږي. راضي دي پانګوال؟ پانګوال راضي دي. ولس هم څومره خوشحاله ساتلی د هیواد پانګوالو؟ ولس خو دا د ژمنه ورکوو چې موږ در خپل وس مو در ولس پرې د ولس په خدمت کې دي. یعنې په افغانستان کې تاسو ګورئ چې په عصري ډول غټې شفاخانې جوړې شوي دي غټ شرکتونه دا دي د دوا لپاره غټ شرکتونه جوړ شوي دي چې دا د افغانستان لپاره مهم ضرورت دی. کوشش هم کوو چې معیاري تعلیمي تحصیلي ادارې هم باید د افغانستان خلکو ته تقدیم شي. څو که موږ کولی شو چې د دنیا سره ځان سیال کړو نو زموږ لپاره تعلیم ډېر مهم دی.
په کومو مسایلو او کومو برخو کې افغانستان خودکفایي ته رسېدلی په داخل کې څه چې تولیدیږي؟ د اوسپنې په بخش کې خودکفایي ته رسېدلی دي، د دوا په بخش کې هم کوشش روان دی، یو ډېر فیصدي تقریبا خودکفایي ته رسېږي. غیر الکولي مشروباتو کې خودکفایي ته رسېدلی دي، په کاغذ کې خودکفایي ته رسېدلی دي، په پیټینګ باب د نل کې په دې کې خودکفایي ته رسېدلی دي. نو ډېر کلمونه دي، تقریبا تر 100 کلمونه اضافه کېږي چې خودکفایي ته رسېدلی دي. سفرونه زیاتره افغان پانګوال نور هیوادونو ته کوي که نور پانګوال افغانستان ته راځي؟ ولا دا سفرونه دي که موږ ازبکستان ته تجارت رئیس راځي موږ هم ورځو. تقریبا تېره میاشت دی راغلی و، دا تېره هفته بیا زموږ سفر هلته سوی و د روسیې هیواد سره. دا سفرونه هم داسې چې دوی هم سفر کوي او موږ هم کوو. دا نندارتونونه چې تاسو یې ترسره کوئ د دې عملي ګټه څه شته؟ د دې عملي ګټه داسې ده چې ټول هیوادوال او جهانیان خبرېږي چې په افغانستان کې کم شی تولیدېږي، یو بل ته دا شرکا پیدا کوي او دغه په مقابل کې قراردادونه امضا کېږي. لاسته راوړنې په دغه پروسه کې څه شي و تر اوسه پورې؟ په کومه پروسه کې؟ دغه نندارتونونه چې ترسره کېږي. د نندارتونو په پروژه کې تقریبا تاسو هره نمایشګاه وګورئ چې هلته په لسګونو میلیونه ډالر قرارداد امضا کېږي. د افغانستان په تولیداتو باندې خپل افغانان خبرېږي او جهانیان خبرېږي. له ولس څخه څه غواړئ تاسو پانګوال؟ د ولس څخه مو آرزو دغه ده چې افغاني توکي او افغاني تولیدات استعمال کی او د بالمقابل د صنعتکارانو څخه توجه ده چې باید با کیفیت جنس خپل وطنوالو ته تقدیم کړي. ژمنه د سوداګریزو خونو څه شي ده؟ سوداګریز خونه یو د افغانستان په اقتصادي بخش کې یو فعال ارګان دی او د افغانستان د خلکو د خصوصي تور په خدمت کې وي. تاسو سفر هم لرئ، سفر ماینده چیرته ده او د څه دپاره؟ زموږ په سفر به انشاءالله امارات متحده عربي ته وي او هلته به موږ د خپلو ګورو چې د ویزو په باره کې به انشاءالله موږ خپل کوشش کوو چې څنګه وکړو چې افغان پانګوالو ته ویزې ور واخلو. له اسلامي امارت څه غواړئ؟ اسلامي امارت څخه مو آرزو دغه ده چې خصوصي سکتور پیشنهادو ته نظر وکړي او ژر هغه پیشنهادو ته ژر لاسرسی وکړي. مننه کوم له تاسو نه چې ګډون هم راسره درلودی. درنو لیدونکو ځانګړی مرکه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي پورې مو په خدای سپارم. له لیدلو مو مننه.